السلام علیکم ګرانو ملګرو او د کرکټ مینوالو ستړي مشه په دې هیله چې روډ اوسئ. ګرانو ملګرو په نننۍ ویډیو کې به د افغانستان او د بنګلادیش ترمنځ د دریو لوبو د سیریز په هکله در سره معلومات شریک کړم. د افغانستان او بنګلادیش ترمنځ د دریو لوبو سیریز نن پیلېږي. افغانستان او بنګلادیش ترمنځ د دغو لوبو لومړی لوبه نن په شارجه لوبغالي کې د افغانستان پر وخت په 1 بجه پیلېږي. د افغانستان او بنګلادیش ترمنځ دغه کیدونکی سیریز د افغانستان په کوربتوب په شارجه لوبغالي کې ترسره کیږي چې نن لومړنۍ لوبه ده. د دغو لوبو ژوندی بهیر په افغانستان کې له ملي سپورټ تلویزیون څخه لیدلی شئ. افغانستان او بنګلادیش ترمنځ په دغه سیریز کې د بنګلادیش نه ملي لوبډلې پیاوړی او تجربه لرونکی الراونډر شکیب الحسن نه لوبیږي او همداشان افغان ملي لوبډله کې یو شمېر ځوان لوبغاړي هم شتون لري چې ځینو ته به په دغو لوبو کې د لوبېدو چانس هم ورکړل شي. د افغانستان او بنګلادیش له دې وړاندې سیریزونه د افغانستان له ساوت افریقې سره وو چې ساوت افریقې ته یې په 2 لوبو کې ماته ورکړه او سیریز افغانستان په خپله ګټه پای ته ورساوه. او همداشان د بنګلادیش د دې وړاندې سیریزونه له انډیا سره د ټیسټ او ټي 20 لوبو چې بنګلادیش ونه شوی کولی په هغو لوبو کې کومه لوبه وګټي نو دواړه سیریزونه یې هندوستان ته وبایلل. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې مشر حشمت الله شاهدي وایي مجيب رحمان افغان کرکټ بورډ ممبئی ته د تداوي لپاره استولی و ترڅو هلته د خپل ټپ درملنه وکړي. مجيب زدران افغان ملي لوبډلې ته ډېرې لوبې ګټلې او اوس مهال ورته د ټیم ضرورت دی. او همداشان د ابراهیم زدران په اړه وایي ابراهیم زدران هم په انګلند کې په خپله درملنه بوخت دی. د افغانستان او بنګلادیش ترمنځ په تیرو 5 لوبو کې چې افغانستان او بنګلادیش په خپلو کې ترسره کړي 3 بنګلادیش او همداشان 2 افغانستان په خپله ګټه پای ته رسولې. ګرانو لیدونکو دا وه د نننۍ ویډیو په دې هیله چې ویډیو مو خوښه شوې وي. تر بیا د الله په امان تاسو ټولو ته ښه وخت.